بسم الله الرحمن الرحیم. د پانیپت خبره چې موږ کوو نو موږ د درې پانیپت خبره کوو او دا چې دی اول پانیپت دی یا دویم پانیپت دی یا دریم پانیپت دی. دا په هند کې پانیپت یو ځای دی او دا د جنګو مرکز اوسېدلی دی، د جنګو بیټل اوسېدلی دی او په دا کې احمدشاه عبدالعلي، زیرالدین بابر او مختلف خلک چې دی په دې جنګېدلي دي. که موږ د دوراني ډاینسټي خبره کوو یا موږ د مغولو د ډاینسټي خبره کوو چې چا هم دلته یا ابراهیم لودي خبره کوو چې چا هم دلته ازادي اخیستې ده، هغه ازادي تر لاندې د دې پانیپت د جنګ ګټلو وروسته دوی دا چې دی دا دغه کړي دي. نو نن موږ سره ارسلان په دې هکله خبره کوي چې ارسلان تا اول دا خبره وکړه اول پانیپت باندې فسټ پانیپت چې دی پانیپت چې دی پر دې خبره وکړه دا څنګه ده؟ اول ټولو پانیپت چې وی زیرالدین بابر د ابراهیم لودي تر میان وسوي او کله چې موږ د ابراهیم لودي د ژوند خبره کوو د ابراهیم لودي چې دی هر چاته معلوم دی مطلب استعدادونه نشته. ابراهیم لودي مطلب د دهلي سلطنت آخري بادشاه ولو او کله چې موږ د زیرالدین بابر خبره کوو لمای خلک وایي افغان دی، اکثره خلک وایي ترک دی، خو موږ پر دا یقین لرو چې ډېر خلک وایي دا افغان دی، نو موږ افغان ګڼو. ټیک دی. او کله چې مطلب ابراهیم لودي په ازبکستان کې اوسېدلی دوی څه وایي مطلب خپل فوج را روان کړي سمرقند په نوم یوه علاقه یې قبضه کېدو کوشش وکړي. هغه به دوی چې سمرقند راغلی هغوی به هغه علاقه ونیوله چې دوی هلته لاړې هغوی به علاقه ونیوله. دا رنګه کیسه وشوله چې کله د سمرقند قبضه کاوه دوی کله سمرقند قبضه کوي او د خپل علاقه له لاسه ووتله دوی کله خپل علاقې ته سمرقند یې هم له لاسه ووتی. ښه بس بیا داسې سو ډېر مایوسه سوی لاړې کښېنستی بیا راولاړ سو ملیټري یې تیاره کړه او ملیټري یې تیاره کړه ډېر ټریننګ یې ورکوي او ډېر کمزوری پوج یې وي لیکن د ابراهیم لودي پوج بیخي زیات وي. څو فرق یې وي تقریبا ته وایي 80,000 د ابراهیم لودي غو تر زیات وي 80,000 لیکن له ده سره ټیک ټیک سو د څه چا وکړي زیرالدین بابر چې ابراهیم لودي ته شکست ورکوي نه. اوله وار به موږ مطلب ډایرکټ دا خبر نه کړو د جنګ اوله وار به موږ وایو چې دا کارونه وکړل دی رالي مطلب بیا کندهار قبضه کوي، کابل یې قبضه کوي، دلته خلکو ایرې ورکولې، شهزادان به راتلل مطلب د بادشاه زویان هغو د حفاظت دپاره د ده د فوجیان غوښتل په بدله کې د سونا شان دغه رنګه دوی شوکه ضرور کېدی. کابل یې مطلب یو وخت کې ډېر دنیا ښه ښار جوړ کړی د بغداد بعد بیا مطلب د دوی څه ویل عثمانیه سره یې لاس ملاو کړي. عثمانیه دته داسې توپونه ورکړل خلافت عثمانیه والا دته داسې توپونه ورکړل مطلب انګریزي کې موږ ورته اټومن امپایر یایو اټومن امپایر ورته یایو چې هغو دته داسې توپونه ورکړل مطلب په زموږ کې وچا نه دي هغه جنګو ګټلو اصل وجه هم دغه توپونه ول. کله مطلب چې ده بیا آخري کې څه ولیدل بیا دا خواهش پیدا کړي چې زه به دهلي سلطنت قبضه کړم. ما دا خواهش چې به په رات هندوستان کې د مغولو جنډۍ ودرو مطلب حکومت جوړ کړم د مغولو او کله چې دوی مطلب دهلي سلطنت یې چیلنجونه ورکول چې زه تا راوم ابراهیم لودي به دا خبره سیریس نه اخته ولې هغه چې ولو ابراهیم لودي د جنګ هارولو یوه لویه بیماري وه هغه بیماري وه جهالت چې ده وکړي د جهالت له وجې مین وجه دا وه چې دوی ډېر په ځان ډېر غره وي چې له ما سره ډېر پوج دی نو هغه ته خلافت عثمانیه دومره زورور استه ورکړې وه او خپلې دستې یې تیارې کړي له ښي اړخه له کیڼ اړخه خلک ورالو په مابین کې توپونه ورتسکو او دغه چې د ابراهیم لودي ته شکست ورکوي. دا چې و دا چې له موږ سره فسټ پانیپت وار و چې په 1526 کې 1526 کې دا وسوي او وروس راځو پر سیکنډ 5 نومبر 1915 بیا راځو سیکنډ پانیپت چې د اکبر و د ایمو تر مابین وسوي د ایمو پر نوم څه شوی نسم ویل ډېر اوږد نوم یې دی نه د ایمو ډېر اوږد نوم ایمو څوک وي او پهله دا راته وایي چې دغه څوک اکبر باچا څوک وي جلال الدین اکبر چې ولو د همایون زوی کله چې همایون مړ شولو مطلب ایمو چې ولو دغه شیرشاه سوري باندې ډېر ګران ولو دوی پر ده باندې شیرشاه سوري هم دونې ګران سر یې ورکوی چې ډېر شیرشاه سوري دپاره دومره جنګ ایمو چې وي دا د شیرشاه سوري په کومندان وي او دغه چې و جلال الدین اکبر چې و دا د همایون زوی وي او دغه چې و دغو تر مابین دا جنګ وسوي په 1500
شپږ پنځوس کې شپږ پنځوس کې د اکبر او د ایمو تر مابین وسوي نو دغه د اکبر او د ایمو تر مابین جنګ وسوي دوی څه درته یایي ته پر دې خبره وکړه اکبر مطلب دا جنګ له دا وجې وسوي کله چې همایون مړ شوی دوی بیا له دا فایده واخته چې اکبر کوچنی دی د دوی بادشاه نسته مطلب موږ به قبضه وکړو هغه ټایم بیا دا رنګه نه وي مطلب چې بادشاه صاحب به زخمي شوی بیا به هم فوج جنګېدی هغه ټایم بیا فوج تښتېدی مطلب فوج به بیا بادشاه بېبسه شوی او کله مطلب دوی دا خیال چې اکبر خو دوی کوچنی موږ به قبضه وکړو خو دلته یو سړی ورته پورته شوی د اکبر له درباره چې د اکبر دپاره ډېر وفادار د اکبر سره یو ډېر وفادار قومندان ملګری و چې بیرام نومېدو بیرام چې و دا ټول ټیکټیکس وه جلال الدین اکبر ته دور شول او دا شیان د ډیل کول اکبر باچا چې و به حیثیت برای نام چې و څو کال دغه و که نه نو هغه شیان چې و هغه ډېر وفاداره دغه و دا ټیکټیکس ګرد هغه ورشول جي مخکې بیرام خان چې ولو مطلب د پلار درجه ورکړې وله او کله چې مطلب دا جنګ چې ګټل کېدونکو لویه وجه دا وله کله چې دوی په جنګ کې رالل بیرام خان ولې د دوی لښکر هر شی پر موږ زیات دی موږ خو دوی قطعا هم نشو راولی مطلب ما احساس ول فوج به هغه ټایم د بادشاه بغیر بېبسه شوی او بیرام خان ورته ویل یو چم به ورسره وکړو ولې چې د ایمو دواړه سترګې خلاصې دي نور یې ګر شان مخ شان یې پټ دي دوی چم به وکړو پر سترګو به یې په تیر ووړو مطلب ایمو به زخمي سي بېهوشه به شي فوج به بیرته وتړل شي او کله چې دوی دا چم کولو کوشش وکړي مطلب دوه تیران د غوی ولګېدل درېیم تیر چې کله بیرام خان ورتس کړو ایمو یې د پر سترګه کې وویسته یې ایمو بېهوشه شول او لښکر منډه کړل او مطلب ایمو د وینا وي بیا چې ولو جلال الدین اکبر چې ولو ایمو یې مړ کړه دا چې ولو دغسې کې د ایمو او د اکبر باچا تر مابین چې کوم جنګ وسوی بیرام چې و دا ټول شیان یې ډیل کول او دغه جنګ یې وګاټي درېیم جنګ د افغان بنسټګر د جدید افغان بنسټګر احمدشاه ابدالي تر مابین چې و او بل دغه ولو احمدشاه ابدالي او د مرټا تر مابین دا جنګ وسو دا جنګ په 1761 کې 1961 کې دا جنګ وسو پر 14 جنوري باندې ولو او دا د مراټاو بادشاه چې ولو هغه نوم سداشیو باو ولو اچھا د مراټا د بادشاه نوم چې و د ابدالي دراني نوم چې و هغه احمدشاه دراني و او د مراټا د مشرانو نوم څه وی سداشیو باو د دغو تر مابین چې دی دا جنګ وسوی او دا جنګ احمدشاه عبدالعلي وګاټی دغه درېیم پانیپت وایي چې هند یې قبضه کوي په دې هکله به دغه خبر درته وکړي ارسلان جی ارسلان مطلب په دا جنګ چې له ده سره ډېر ملګري ولو هغه چې ولو ده سره چې وایه یو چې ولو نجیب الدوله و یو روهیله سردار و یو د هغه ورور ولو هغه مطلب پر نجیب الدوله دواړه سمارل کږي ولو چې د یوه تخت ولو بیا مطلب داسې وخت تېرېدی چې کله د نادر افشار دا اکثره نادر افشار راښوده چې کله نادر افشار مطلب هندوستان قبضه کې بیا مړ شو احمدشاه ابدالي بیرته افغانستان ته راغی بیا د مغولو یو بادشاه احمدشاه ابدالي ته خط ولېږه چې ته راشه بیرته د مراټا راکړه مراټاو پر موږ ظلم کوي مطلب مسلمانانو باندې احمدشاه ابدالي ډېر خلک وایي چې دا شاول الله دا خط ورولېږي ته هم دغه خبره کوې چې شاول الله ورولېږي جی شاول الله چې و د ډېر لوی عالم و او د په هند کې په پارسي کې قرآن مجید هم دغه کړی و نور ډېر زیات اسلامي دغه د اسلامي اکټیویزم دپاره یا د اسلامیک انټلیکچوال اکټیویزم دپاره ډېر زیات کارونه کړي وو جی مطلب کله چې ورولېږي خاطر چې ته راشه بیرته دا قبضه که مطلب مراټاو پر موږ ظلم کوي داسې یو لکندار یې خپل لښکر را روان کړي چې راورسېدی هغه ټیم له ده سره چې ډېر سپورټ وکړي نجیب الدوله و زنګ چې ما ته چې د روشو د روهیله سردار ولو مطلب داسې دوی مخامخ نصر جوړېدلو لکه چې مطلب په فلم کې مخامخ نصر جوړېدل یوه ورځ یو وار په سمندر په مابین کې راشي بله وار دغه په مابین کې راشي دارنګه بله وار بله کیله په مابین کې راشي دارنګه چې ونه کېده اخري کې دوی سره سم شو دوی د پانیپت میدان ته سره ورسېدلو بس کله دوی جنګ شروع کړو مطلب احمدشاه ابدالي شولو مراټا یې دا چې مطلب سړی وایي چې مراټا یې دا چې ځله پرې کړو چې هغه ویني مطلب دا تر ګردو خطرناکه جنګ ورته ویل کېږي ډېر خونریزه جنګ وسو د یو روایت مطابق چې دا خلک به په وینې کې روان و دونې خلک په لکاو خلک ځله مړه سو په دا جنګ کې نه او دغه چې بله بدبختي دا ده چې د احمدشاه عبدالعلي دومره وطن قبضه کوي خو د دربار ژبه چې وه هغه
فارسي وه اردو نه پښتو نه وه چې دغه ژبه ده چې زموږ پښتو دومره هم وده نه وکړه ترقي یې نه وکړه. بله خبره دا ده چې موږ کله د سیکنډ پانیپت جنګ یا دویم د پانیپت جنګ خبره کوو په دا کې د ایمو او د اکبر بادشاه تر مابین وسو. ایمو چې و د هغه چې و د شیرشاه سوري په دربار کې د ډېر زیات خدمات و قومندان یې و د شیرشاه سوري او شیرشاه سوري څوک و په دې هکله ارسلان. جی اسلام شیرشاه سوري ولو سامنو یې ولو فرید ولو هغه چې ولو مطلب دی فرید خان یې ورسامنو هغه اوله وار د بل شاه په دربار کې کار کوي او شیرشاه چې ولو د ده لقب ولو او لما زیات ډېر خلک دا وایي چې شیرشاه سوري لو مطلب دته دغه ورکوي د یو شعر مړ کولو بیا په دغه کې د ده لو شیرشاه سوري سویه او بل چې ولو دوی چې مطلب بیا خپل سلطنت کې د سوري سلطنت چې کېږده د بس بیا چې که دوی څه وایي همایون ته شکست ورکوي خو بیا بیرته هم همایون پر خپل تخت باندې نه شو ماته د هغه بعد نه ولو شیرشاه سوري ولو افغان او پښتون ولو مطلب ډېر تکړه سړی و هغه شو عمارتونه یې جوړ کړل روډونه یې جوړ کړل انصاف یې کاوه صوبې او ضلعې یې ځله جلا کړلې مطلب شیرشاه سوري تر ګردو ښه بادشاه ولو په پرصغیر کې چې زما په خیال سره د ارسلان خان په خیال باندې چې شیرشاه سوري تر ټولو ښه بادشاه و. شیرشاه سوري د عدل تپاره د روډونو تپاره او د مطلب د سیویلایزیشن تپاره ډېر زیات کار وکړي. همدغه ایمو چې بیا د د مړه کېدو بعد د ده زوی کوم شاه رالو اسلام شاه سوري رالو هغه بادشاه سو او هغه بادشاه سره بیا دا ایمو چې و دا جنګ وکړو. جی اسلام شاه سوري څرنګه کیسه ده؟ اسلام شاه سوري چې کله رالو مطلب دوی د شیرشاه سوري دا مطلب چې دوی ویلې موږ به د شیرشاه سوري ډاینسټي پر مخ بوځو برصغیر ته بیا دننه کړو او مطلب بیرته مطلب شیرشاه سوري بجې به بیرته دغه کوشین کړو او کله چې دا کوشش وکړي دلته بیا دا د دوی لپاره یو ښه خبره دا راله شي دغه مړه سوی دی همایون مړه سوی دی او زوی اکبر یې کشنی دی او اصل کې اکبر چې له زیرالدین بابر سره کوم رشته ولري چې ولو د زیرالدین بابر مسی ولو او کله چې دوی را روان شو مطلب اکبر چې کله دغه چې کله را روان شو چې اسلام شاه سوري خپله نه ورالو دغه ایمو یې جنګ ته راولاړي چې بیا سیکنډ پانیپت وسو. اول پانیپت د زیرالدین بابر او د چاتر ابراهیم لودي چې د ډیلی سلطنت آخري بادشاه و د هغو تر مابین جنګ وسو. دویم جنګ چې و د ایمو او د اکبر بادشاه تر مابین وسو. دریم جنګ چې و دا د اکبر بادشاه او د احمدشاه د دریم جنګ چې و هغه د مرټا او د احمدشاه عبدالعلي تر مابین وسو. جی او کله چې مطلب خلک حال کوي چې زیرالدین بابر ملک کوم و هغه چې دی ازبکستان دی مطلب لیمای خلک وایي دی افغان دی ازبک چې مطلب په افغانستان کې ډېر دي په ازبکستان کې هم شته مطلب د خاص معلومات یې د زیرالدین بابر له خوا ځنه سلیمای خلک وایي ترک دی زیات خلک وایي افغان دی یو څه وایي ازبکستان غه دی. دغه درې پانیپته موږ له تاسو سره دغه ته وڅېړل پر دې مو خبره وکړه پر دې مو نظر کښېږدئ د دې اوریجن خبره مو وکړه. په راروانه ویډیو کې به موږ تاسو سره بیا که خدای کول د کم درې افغان جنګ چې شوي د افغان انګلو وار د افغان او د برطانیې تر مابین چې کوم جنګ شوي دي پر هغه باندې به خبره کوو. فلحاله خدای حافظ او په مخ مو شه. ارسلان خانه اخري دوه اخري څه ورته اخري زه دا ورته ویل غواړم چې مطلب موږ سهار تاسې د افغان انګلو وار درشو تاسې بیا په کار دی چې هغه افغان انګلو وار نه کوي ولې دا موږ په تاریخ کې دی او اوس مطلب چې کم خلک مشهور دي په دنیا کې کله په انګلینډ کې چې ستا د دوی پونډر دي برصغیر قبضه کړي موږ ولې نه صحیح معلومات یم ولې چې موږ هېر کړي دي اوس که موږ تر ننه پورې یاد ساتلي وایه په مطلب دنیا ته مو ښکاره کړې وایه موږ به داسې ختم نه ولو. ډېره مننه. خپل تاریخ چې خپله ژبه درنه ورکه نه سي سپک به نه شوي که دا وینا د باچا خان ومنې دا به شوي. فلحال همدومره. خدای حافظ. پر خدای مو سپارو. خوشحاله اوسئ.